صاحب ټولو ته خبره کوي په میډیا باندې او د دکاندارانو ته د کجنانو خلاف چې کوم پروګرام دی د هغې دپاره دا کمپین وچلېده. په دې کمپین کې سیاسي او غیر سیاسي خلک به شرکت کوي چې دا قادیاني سر اوچت کړی دی د هغې خلاف د کمپین وچلولو. الله دې ده ته دا پوره کامیابي بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. ما بعد د ټول ناول زه د جمعیت علماء اسلام د تاجرانو د مشرانو د هغې د زړه نه شکریا ادا کوم چې نن یو بهترین انداز سره کمپین یې وچلو. مسلمانانو ته دکان ته ورسېدل. د سبا 14 اکتوبر د جلسې د کامیابۍ په حواله باندې الله جل شانه دې ټولو ملګرو دغه سعی د خپل رضا دپاره وګرځئ. دویم د ټولو مسلمانانو نه زمونږ دا اپیل دی چې څنګه مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې هغه قادیانی کافر ګرځولی او نن زموږ په ملک یو ځل بیا د قادیانی د مسلمانېدو دپاره منصوبې روانې دي. انشاءالله العزیز د دغه علماو د روحاني بچي به دغه منصوبې ناکامه کوي. په دغه حواله باندې زمونږ د ټولو مسلمانانو دا درخواست دی چې سبا زمونږ کومه جلسه ده په 14 اکتوبر باندې د مفتی محمود رحمت الله علیه چوک د هغې نه به شروع کېږي د رنګ روډ سراسر. انشاءالله دا به زمونږ د پېښور د غیور مسلمانان ډکوي او د بهر نه راتلونکو قافلو ته به موږ انشاءالله مرحبا وایو، په خیرالی به ورته وایو. انشاءالله العزیز موږ خپل مشرانو ته یقین دهاني ورکوو چې دا به د پېښور په تاریخ کې د ټول نه عظیم الشان کانفرنس وي او تمام کارکنانو ورکرانو مسلمانانو ته درخواست کوو چې جوق تر جوق سبانه ورځ الله دپاره وقف کړي او موږ سره په دغه جلسه کې شرکت وکړي انشاءالله العزیز. دلته چې موږ سره څومره تاجران او مشران ولاړ دي موږ یو ځل بیا د هغې شکریا ادا کوو چې موږ یې دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېره شکریا ادا کوم د خپل تاجر جمعیت تاجر ګروپ او زموږ هاشم خان نور زموږ چې څومره ملګري ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې ډېر په همه موقع باندې یو دومره بهترین پروګرام وکړو او نن دکان په دکان باندې دی وګرځېدل. انشاءالله زه امید کوم که خیري چې د دوی دا ګرځېدل چې کوم دی انشاءالله دا به یو لوی دغه راولي په تبدیلي راولي په نوجوان نسل کې او سبا چې انشاءالله 14 اکتوبر باندې کم کانفرنس کېدو والا دی نو پېښور د خلکو ته زموږ دا درخواست دی چې دوی په دې کانفرنس کې جوک در جوک شرکت وکړي او څنګه چې مشهوره ده زموږ دا خوره د میلمنو دپاره د هرکلي دپاره نو انشاءالله چې د کم ځای نه هم قافلې راځي د پېښور د غیور خلک دی به انشاءالله هغوی ته ویلکم کوي، په خیر راغلی به ورته وایي او دا کانفرنس څنګه چې زموږ قائد محترم فرمایلی دي چې انشاءالله د جمعیت علماء اسلام په تاریخ کې چې کوم دی نه مخکې 7 ستمبر باندې کوم کانفرنس شوی دی انشاءالله دا به هغې نه یو ډېر لوی کانفرنس که خیري او انشاءالله د قادیانیانو خلاف دا به یو ریفرنډم او عالمي دنیا ته به انشاءالله موږ ثابتو چې دا ملک او دا قوم چې کوم دی دا قادیانیانو خلاف دی او دا صرف په اسلام باندې مین خلک دي. الله یې د ټولو ملګرو په ژوند کې برکت کې چې د ډېر خدمت وکړو منډه تړی والا. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده سبا عظیم الشان مفتی محمود کانفرنس دی نو په دې کې به د عوامو سره سره انشاءالله تاجر برادري مکملی سالی او جوک در جوک به په دې کې شرکت کوي انشاءالله. په دې کې نه صرف د پېښور تاجران بلکې د ټول صوبې نه تاجران به په دې کې راځي او په دې کې بھرپور شرکت کوي او دا پروګرام انشاءالله موږ کامیابو ځکه چې د دې پروګرام کامیابی چې کوم ده نو دا د اغیارو د کافرانو د یورپو د ټولو ملکونو په مخ باندې چې کوم ده یو تمانچه به انشاءالله او هغو ته به موږ دا ښیو چې د اسلام دا مجاهدین چې کوم دي دا پروانه چې کوم دي دا ویښ دي دا ودنه دي خو څه کیسه نو حرکت مو کو غلط د اسلام خلاف او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې څه ګستاخی وکړه یا نور څه نو انشاءالله موږ دا بالکل نه منو او موږ د دې خلاف بھرپور आवाज اوچتو او موږ ایخو موږ ودنو او انشاءالله سبا کانفرنس کې بعد تاجر برادری بھرپور شرکت کوي. څنګه چې تاسو ټولو مرګرو ته پته ده چې سبا مفتی محمود رحمت الله علیه کانفرنس دی په رنګ روډ باندې او موږ په دې ټولو بازارونو کې وګرځېدو د خپلو مشرانو سره او ټولو دکاندارانو موږ ته دا یقین دهاني وکړه چې انشاءالله موږ به سبا پوره شرکت کوو په دې کانفرنس کې او دا کانفرنس په انشاءالله کامیابو.
جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن مهم او مشران ټولو ګرځېدل په دې بازار کې او د ټولو تاجرانو شکریا ادا کوم. د عبدالولي ګل تورابي صاحب خصوصا شکریا ادا کوم چې موږ تاجران انوایټ کړو او موږ باندې دا یو ذمہواری واچول تاسو موږ سره شرکت وکړئ. دا یو د ثواب کار دی ځکه چې مسلمانۍ د لپاره بهر سړی आवाज چتای او دا جذبت ظاهري چې موږ وو مسلمانانو په نبی علیہ السلام باندې سر ورکول والو او دا غ په وجه باندې موږ د خلکو نه سره غشتیم شو چې دا کله غوستاخی کیږي. نو ان شاء الله تاسو ګوري نن سبا چې کم دي قادیانان چې کم دي بیا د سر روچت کړي دي. نو د دې دباول د پاره ان شاء الله ټول تاجران ته خواسته او ان شاء الله موږ یقین دهانی مراکز دا کانفرنس با کامیاب وو. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله موږ د ضلع امیر په قیادت کې په بازار کې کمپین وکړو په پېښور ضلع پېښور بازار کې. الحمدلله سبا 14 اکتوبر باندې مفتی محمود رحمت الله علیه کانفرنس ته او دا په دې حواله سره دی چې مفتی محمود رحمت الله علیه سکړي دي او څه کول پکار علما سکه کردار ادا کوي. دا د قادیانت او د دې کافر قرار د لپاره په هر میدان باندې کدي سملې فلور باندې قوامي میدان کې جهادي میدان بار میدان باندې چې د دې سره مقابله کړی دا او ان شاء الله موږ به نیکسټ ټایم هم دې سره مقابله کوو. موږ دا غواړو چې زموږ مشران به سملې کې د دې خلکو د قانون سازۍ نه او هر طریقې نه چې د دې چې څومره سازشونه دي او دا سازشونه روان دي او دغه د کامیابی لپاره دوی د دې حکومت مجبوره کوي په پیسو باندې IMF باندې او په دې باندې باقاعده دا اوس هم په سلامتي کونسل کې یو د قرنګي اجلاس شوی دی او باقي کې 650 سرکارونو کې چې د 530 سرکانو دارای ورکړي چې پاکستان کې توهین رسالت چې کوم مقدمه د ختم شي او د دې لپاره چې د کنه IMF د پاکستان مجبور کړي د حکمرانان نو د دې لپاره ټول مرګري برپور د دې شرکتو کې دا نه کې چې د یو غیر سیاسي پوسټ د هر مسلمان ذمہداري ده چې د دې خلاف आवाज اوچت کړي او دا کور ته ورسي دا ختم نبوت دا پیغام هر سړی په دې پوهه کې خپل نه پوهیږي بل مولوی صاحب ته وایي قاری صاحب ته چې د ختم نبوت موضوع باندې پوهه کړ. الله تاسو لا جزا درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ضلع امیر مولانا مسکین شاه صاحب شکریا ادا کوم. ترجمان ډاکټر مسعود ګل صاحب نور تاجر ملګری چې څومره راغلي دي د اصلاحي عوامي جرګه کمیټې مشر چیرمن چې راغی دا شکریا ادا کوم. ان شاء الله جدوجہد وکاو مهنګای دا غربت راغله بیروزګاری دا تاجرات سم تنگ دي بیا د مفتی محمود احمد علی کوم کانفرنس چې دا غیو کردار دي پاین کې چې قاعدانه کافر ثابت کړي دي نو اخر تحسین د پیش کول د پر واسطه ان شاء الله په ګڼ تعداد کې ټول تاجران شو ان شاء الله دعا وکړو. زه دوام کوم او دوه مخکې د سوشل میډیا زمونږ کوم ورکران چې دي دا غي شکریا دا کوم خصوصي زمونږ دغه حل زل غي عالمي دنیا ته خي الله دې په مال حال کې برکت واچي. دعا وکي الله کریم سبا دا کوم پروګرام چې دا کامیابی سره هم کنار کې زمونږ د مشرانو خصوصا د قائد محترم او نفذ الرحمن صاحب حفظه الله او د غسر د نورو مشرانو د کارکونانو ورکرانو الله کریم حفاظت وکي. الله دا یو کامیاب پروګرام کې په دې باندې بهترین ثمرات زمونږ په دې ملک نه راولي. الله د هر قسم شر او فساد نه دا پروګرام محفوظ کې کوم تاجرانو چې زموږ خبره واوريده دکاندارانو واوريده الله د غي په مال حال کې برکت واچي. کوم چې یقین دهانیو ک الله د غي په مال حال کې برکت واچي. الله د مو حامي او ناصر شي. دا کوم ملګری چې موږ سره وګرځیدل الله په هر قدم باندې په لکونو نه کې وتاور کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اله و صحبه.